رمضان جام د عظیم بشارت او له قصد لخوا په لاره اچول شوی چې د روژې څلورمه نیولې تر روژې شپږویشتمه پورې چې نن پایلوبه وه دانشمند اتلان او د بلند بازانو چې دانشمند اتلان څنګه تاسو منئ چې یو سلو 50 هدف ورکړو چې پکې حشمت الله سینچري ووهله 100 منډې وکړلې او دا میچ یې خپل په نفع کړ. کوم ډیسل چې موږ په 13 کالونو هر کال په لاره اچوو د ډیسل مسؤلین چې ګل خان صاحبونو زه خپله فرید الله رسولي او محمد علي ساحل نو اوس بیا غواړو چې دې روژې نه وروسته کوشش کوو چې انشاءالله بیا ډیسل په لاره واچوو. احساس کوي تاسو دا 100 منډې پوره کړلې؟ والله احساس خو ښه احساس دی ځکه چې سینچري دی باندې. نوي ځوانان چې کرکټر هغوی لپاره څه پیغام لري؟ د هغوی لپاره پیغام دا ده ماشاءالله ډېر ښه پرفارمنس کوي همدا اوس ډېر هلکان دي واړه دي خو خوشبخته چې بالینګ په لحاظه د بیټینګ په لحاظه ټول واړه دي او ښه پرفارمنس کوي. ډېره مننه ډېره مننه. مننه خیر اوسئ. کوم وینا کوي؟ مننه خیر اوسئ. ټولو ته تبریک وسي. سلامونه وخت په خیر قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. عطاالله وردګ یم له ابدارۍ څخه په درانه چوپړ کې حاضر یم. قدرمن لیدونکو په نننۍ خپرونه کې زه غواړم تاسو ته د دانشمند کلي کوم رمضان جام په لار اچول شوی دی غواړم تاسو ته د دې په اړه یو خپرونه برابره کړم. نن د روژې شپږویشتمه ده او دانشمند کلي کې رمضان جام روان دی. څنګه تاسو په انځور کې ګورئ د دوو ټیمونو ترمنځ دانشمند اتلان او د بلند بازان ترمنځ سیالي روانه ده. نو خدای دې کړي چې خپرونه مو تر پایه پورې وګورئ زموږ سره چې ټاس څوک ګټي کوم لوبغاړی ګټي او بیټینګ تصمیم څوک نیسي تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. سلام قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. څنګه تاسو دا د دانشمند اتلانو وګټل او د دانشمند د بلند بازان سره یې ده رمضان جام ته په لاره اچول شوی و د روژې څلورمه څو ټیمو پکې برخه کړې چې د اوو ټیمونو دوه ټیمه پاتې شول. تاسو نو د کرکټ دغه لوبه وګورئ تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. سلامونه وخت په خیر قدرمن لیدونکو ښه راغلاست وایم تاسو ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده دانشمند په کلي کې رمضان جام شروع ده. نو رمضان جام چې ده په قیس او ورسره قیس او عظیم بشارت په لار اچولی او نن د فاینل آخري لوبه ده. نو ګورو چې په سټرایک کې ولاړ قاري صفي الله او ورسره حشمت الله ده او بال کې ورته الله دا هم ښکلی بال خو مخامخ او فیلډر موجود دی عبدالحق. دا هم د دانشمند اتلانو لوبغاړی دی چې بیټینګ کوي او نو بال هم ده. ګورو چې نو بال څخه هم حشمت الله استفاده کوي. معروف خان بال کوي دا هم یو ښکلی شپږیزه بال د منډۍ په لور د شپږو منډو لپاره ولوبېده. دا هم فول نو بال هم و او نو څنګه چې ګورئ تاسو ته رمضان جام روان ده په سیالۍ کې د لوبغاړو ترو منځ د لوبه شوې ده چې دوه ټیمه دانشمند اتلان او ورسره د بلند بازان فاینل ته وتې دي. نو دانشمند اتلان بیټینګ کې چې په سټرایک ولاړ حشمت الله ګورو چې مقابل کې ورته معروف خان بال کوي. ګورو چې څه کوي بیا هم معروف خان او ډېر ښکلی بال ډېر ښکلی بال واقعا چې ښکلی بال وکړه. لومړی اول پای ته ورسېدو او ټولې منډې دې 11 کوم لوبغاړی نه ده سوځېدلی د دانشمند اتلانو. نو موږ سره پاتې شئ په ورته راځي او ګورو چې ورته څوک راځي. نو دا به هم وخت فیصله کوي او ورته راغی زبیر ورته راغی لومړی ور پای ته وروسته 11 رنزه دي. بیا هم ګورو چې زبیر په سټرایک ورته ولاړ قاري صفي الله او چاپ بیټسمین ده او ګورو چې څه کوي. رمضان جام ده سیالۍ روانه ده واورې دي بیا هم وایټ بال لومړی ور پای ته وروسته د دویم اور لومړی بال ترسره شو وایټ بال و فول ګیم لوبه ده. نو تاسو ګورئ چې په سټرایک کې ولاړ دوه پیاوړي لوبغاړي چې دواړه یې ښکلې لوبه کوي د دانشمند لپاره یې ډېر ښه لوبې کړي ترسره کړي دي. بیا هم حشمت الله ده ورته بالینګ کوي زبیر ګورو چې څه کېږي. و ډېر ښکلی بال د کیپر د سر نه تاویږي لکه څنګه تاسو په انځور کې ګورئ. تماشاچیان ناست دي لوبه ننداره کوي. د روژې 28مه ده او نن د جمعې مبارکه ورځ هم ده او
ټول راغلي ناست دي نو د کرکټ لوبه د دې ځای څخه ترسره غواړي وګوري په ژوندۍ بڼه نو تاسو هم کولی شئ دا لوبه په ژوندۍ بڼه وګورئ. بیا هم ګورو زبیر الله په سټرایک ورته ولاړ فلسفي دا هم ښکلی شاټ ډېر ښکلی شاټ د شپږو منډو لپاره ترسره شو. نو بیا هم ګورو زبیر جان ډېر ښکلی بال ترسره شو د یو منډې لپاره نو دا یو منډه هم چې ترسره کیږي بیا هم دواړه لوبې په څنګه تاسو ګورئ د بال د مس فیلډینګ شو او دوه چټکې نورې منډې هم راغلی دانشمند اتلانو لپاره نو دا هم ګورو چې دوه دانې امپیران هم ولاړ دي چې ورسره یو عظیم جان بشارت ده چې دا ټورنمنټ یې په لاره اچولی قیصره او بل څنګ ته یې ولاړ ده سلیم احمدي نو چې دوی دواړه د دې اننګز د فیلډینګ د امپیرۍ برخه مخته وړي. بیا هم ګورو چې بالنګ ته زبیر ده په سټرایک ورته حشمت الله بیا هم بال د شپږو منډو لپاره د بونډرۍ څخه بهر دا هم یو ښکلې شپږیزه راغله نو شپږیزه راغله ګورو چې واقعا دانشمند اتلانو لوبه په ښه روانه ده. بیا هم ګورو زبیر چې څه کوي ډېر ښکلی شاټ دا هم باند د بونډۍ په طرف دا هم یو ښکلې شپږیزه د دې رمضان جام دا یو خوبي ده دا چې کله په آخر بال باندې کومه شپږیزه یا څلویزه راشي هغه په ډبل حسابېږي نو دوی هم په تمه دي چې د خیر سره آخر بال ته حشمت الله شهیدي په سټرایک ولاړه ده بالنګ ورته کوي زبیر ګورو چې بیا څه کېږي بال د بونډۍ په لف هی دا هم یو مس فیلډینګ د جاوید جان لخوا ترسره شو. جاوید دولزی و چې په لیګ سای کې ولاړ و او یو مس فیلډینګ ترسره شو دا هم اضافه منډه راغله د بولرانو ترمنځ مس فیلډینګ ترسره کیږي نو دا هم شپږیزه راغلې ډېر ښکلې شپږیزه د حشمت الله لخوا. د دوه اورې په ختمېدو سره 53 منډې شوې دانشمند اتلان په سټرایک ولاړو حشمت الله او ورسره قاري صفي الله نو بالنګ چې کوو ډېرې منډې راغلې د زبیر په اور کې روژې مبارکه میاشت ده رمضان جام روان ده دویم اور ختم شو واورې دي نوی بالر ځوان تاینکای بالر رومال رسولي راځي بالنګ ته نوي استعدادونه دي نوي بالران دي چې ګورو څه کې واقعا بااستعداده بالر ده. بیا هم یو ښکلی بال دا هم یو ښکلی اپیل ده یو ښکلی اپیل خو متاسفانه ناټ آوټ نه و. رومال رسولي هغه نوی تنکی بالر دی چې دانشمند اتلانو لوبه کې لوبیږي د امپیرانو ترمنځ فیصله وشوه چې آوټ نه و. بیا هم لومړی بال ترسره شو ډېر ښکلی بال د رومال رسولي لخوا ګورو چې دویم بال څنګه کوي سټرایک ولاړ خرڅفي الله ډېر ښکلی بال بیا هم نو بال د عظیم الله لخوا نو بال ورکړل شو ګورو چې لو بال څنګه ترسره کوي. بیا هم دویم لو بال لپاره حشمت جان ده نو ګورو چې حشمت د دې نو بال څخه څنګه ګټه پورته کوي. بیا هم ګورو چې په سټرایک ورته ولاړ د پری هټ نو بال ترسره کیږي د رومال لخوا په سټرایک ولاړ حشمت الله شهیدي حشمت الله that is another six. Wow, that is another count the six by the ball of the Romal and the strike was Ashmatullah. That was another good six. Wow, that is awful. Another time Romal. Whoa, good bowling. Another no ball. دا هم دویم نو بال دی چې ترسره کیږي د رومال لخوا لکه چې فشار لاندې راغلی دی ګورو چې دویم نو بال څنګه ترسره کوي او دویم نو بال هم ترسره شو
معروف خان معروف صافی مشوره ورکړي ګورو چې څه کوي په سټرایک ورته ولاړ دا ځل قاري صفي الله ده نو بال ګورو څه کوي دا را په د نو بال څخه ګټه پورته کېږي ګورو او وایډ بال ترسره شو د رومل لخوا په منځ کې ولاړ پسرلي موسم او د روژې ویشتمه ګورو چې څه کېږي نو بال څخه استفاده کوي او ډېر ښایسته بال میس بال ما پکې ویشتمې ډېر ویلي دا هم ګورو چې رومال ډېر ښکلی بال بال د بونډۍ په لور او ډېر ښکلی بال بیا هم بال د بونډۍ څخه بهر کیچ کېږي نو څنګه تاسو په هغې ګورئ دا د بلند تاپه ده چې ډېر تماشاچیان ناست دي لوبه د ژوندۍ بڼه ګورئ د روژې مبارکه میاشت ده ډېر ښایسته هوا ده نو دواړو ټیمونو نندارچیان ناست دي تشویق کوونکي ناست دي ګورو چې دا لوبه کوم لوبغاړی ګټي او کوم لوبغاړی بایلي فاینل ده فاینل کې خامخا دا اوسي چې یو لوبه هر څوک چې وګټي نو واقعا هغه د رمضان جان تلبر رمضان جان پورې بریالی حسابېږي د روژې شپږویشتمه ده وبښئ مخکې هم غلط شومه چې د روژې ویشتمه مې یاده کړه په سټرایک ولاړ حشمت الله ورسره قاري صفي الله رومال بال کې بیا هم ګورو رومال ډېر ښکلی بال د شپږو منډو لپاره د بونډۍ څخه بهر شو تر دا مهاله دانشمند اتلان ډېر ښه لوبه کې چې د 3 اورو په ختمېدو 3 اویا منډې دي واقعا ډېرې منډې دي نو ګورو چې څه کېږي بیا هم بالنګ ته راځي توحه سټرایک ولاړ قاري صفي الله او وایډ بال او بال د 4 منډو لپاره ولوبېدو لکه څنګه چې تاسو ګورئ بال د 4 منډو لپاره ولوبېدو په سره هم ګورو چې څه کېږي بال توحه سټرایک ولاړ قاري صفي الله ډېر ښکلی شاټ بال د 6 منډو لپاره د قاري صفي الله لخوا ډېر ښکلی بال او ډېره ښکله شپږیزه واقعا شپږیزې روانې دي ډېر ښکلې شپږیزې لګېږي په دې اننګز کې ګورو چې تر اوسه پورې د بلند بازانو تر اوسه پورې کوم وکټ نه ترلاسه کړی دانشمند اتلان دي چې الونډران دی او د اننګز لوبوي بیا هم توحه او ډېر ښکلی بال ترسره شو د توحه لخوا نه نو څلورم اور ترسره کېږي د توحه لخوا ګورو چې څه کېږي نو څنګه چې تاسو ګورئ لوبه په ژوندۍ بڼه بیا هم ډېر ښکلی شاټ او امپیر یې وویشته بیا هم په سټرایک ولاړ حشمت و چې ډېر ښکلی شاټ وښو خو د کیپر د هلته مخامخ د رومال لخوا ډګر ساتنه وشوه ډېر ښه ډګر ساتنه وشوه بیا هم قاري صفي الله ده چې مخامخ ورته ولاړ او بولډ دا هم د توحه لخوا نه بولډ شو قاري صفي الله و چې خپله ورکړه یې د لاسه ورکړه دانشمند اتلانو لومړۍ ورکړه وه چې د توحه لخوا وسوځېده په 3م بال باندې ګورو چې څوک راځي واقعا ښکلی بال و ډېر ښکلی بال ښې اسیب الله رؤفي راځي بال بیټنګ ته ګورو چې څه کوي په مقابل کې ورته ولاړ توحه بال کې ګورو چې د 2 بیټسمنانو ترمنځ فیصله کېږي نو مشوره هم وشوه ګورو چې توحه بال کې او مخامخ ورته ولاړ په سټرایک حسیب الله رؤفي ګورو چې څه کېږي بیا هم ښکلی بال ترسره شو ډېر ښکلی بال ترسره شو اور 4م اور په ختمېدو سره 15 منډې ترسره شوې د دانشمند اتلانو لخوا نه د یو ویرکړې په سوځېدو سره قاري صفي الله و چې لومړۍ ویرکټه یې د لاسه ورکړه
توها و چې لومړی ورکړه ترلاسه کړه د بلند بازانو لپاره په سټوډیوم کې ناست دي راسره خواږه یاران دوستان چې لوبه د ژوندۍ بڼه ګوري څنګه چې تاسو ګورئ دوی هم ناست دي چې لوبې څخه خوند واخلي نو کوم تشویق مشویق نشته خو خیر لوبه ښه جذباتي روان ده چې لوبه همداسې ښه ښایسته روان اوسي بیا هم ګورو چې د پنځم اور لپاره څوک راځي جاوید دولتزی راځي جاوید دولتزی ده چې د بلند بازان لپاره بالنګ ترسره کوي سټرایک کې ولاړ حشمت الله ګورو چې څه کېږي لومړی بال حشمت الله وګورو ډېر ښکلی بال نو بال څلوریزه راغله څلور منډې راغلی او نو بال د 100 منډو په پوره کېدو سره د دانشمند اتلانو یو وکټ ترلاسه ورکړی چې په سټرایک ولاړ حشمت الله او بالنګ کوي جاوید دولتزی دانشمند اتلان 100 منډې پوره کړې سنچري وهله د یو لوبغاړي په سوځېدو سره ګورو چې بالنګ ته راغلی جاوید دولتزی څه کېږي بال وو ډېر ښکلی شاټ وو دا هم یو ښکلې شپږیزه دوه شپږیزې راغلی یو 50 د حشمت الله لخوا ترسره شوه 50 منډې ترسره کړلې حشمت الله داسې حشمت الله و چې 50 ووهله یو ښکلی شاټ یو 50 ترسره کړله نو دویم بال ترسره شو دریم بال ته آمادګي نیسي جاوید په یو بال څلوریزه په بل بال شپږیزه بیا هم ګورو چې بال کوي هم ډېر ښکلی شاټ وو دا هم یو ښکلی شپږیزه دا هم شپږیزې دی چې د حشمت لخوا ووهل کېږي حشمت لوبې ته ګرم شوی نو د واقعا په دوه بالو 14 منډې راغلي یو نو بال دوه شپږیزې وګورو چې څه کېږي د بلند بازان دي چې پنځم اور ده او یو 110 منډې ترسره کړي دي بیا هم ګورو چې د څلورم بال لپاره راځي جاوید وو ښکلی بال ترسره شو ښه ډګر ساتنه د رومل لخوا ډېر ښکلی بال ترسره کېږي بال ګورو څه کېږي وو ډېر ښکلی بال وو په سټرایک ولاړو حسیب الله او بال ورته کوو جاوید دوه باله یې پاتې چې وګورو د دوه باله کې څه کېږي په سټرایک ولاړ حشمت چې په هر بال یې شپږیزې څلوریزې راغلي وګورو چې دې کې څه کېږي وو ډېر ښکلی شاټ بانډه منډۍ په لور ګورو چې څه کېږي دا هم ښکلی شپږیزه مخامخ سټرایک لور ښکلی شپږیزه ترسره شوه another 6 come whoa that is a fantastic match between the Danishmand Atalan and the Bland Bazan Danishmand Bazan Atalan start betting and we say Jawed that is the last ball in strike standing the Ashmat whoa another shot but good fielding by Twaha the 5 hour is finished now start the 6th hour Can the Morpan is the captain of the Bland Bazan we say what will happen د 15 اور په
خلاصېدو سره 121 سکور راغلی دی. دانشمند تلان په یو ویرکړې په سوځېدو سره بالنګ ته راځي معروف خان صافی په سټرایک ولاړ ورته حشمت الله. ګورو چې څه کېږي. ګورو واو 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 دا هم یو ښکلې شپږیزه ترسره شوه. په اول لومړی بال شپږیزه راغله په 120 سکور. رمضان جام د آخري لوبه ده، فاینل لوبه ده چې د دوو ټیمونو ترمنځ دانشمند اتلان او د بلند بازان ترمنځ ترسره کیږي. بیټینګ ته ولاړ دانشمند اتلان او بالنګ کې د بلند بازان. نو ګورو چې لومړی بال ترسره شو، معروف خان شپږیزه پرې راغله. دویم بال ته ګورو چې څه کېږي. په سټرایک ولاړ حشمت الله. ګورو واو واو ډېر ښکلی بال، ډېر ښکلی بال ترسره شو د معروف خان لخوا. واو another shot. دا ګورو چې او بال هم ګورو چې څه کېږي. بال د څلور منډې راغلې حشمت الله لخوا. څلور منډې ترسره شوې، نو درې باله ترسره شوي د شپږم اور. ګورو معروف خان دی چې څه کوي. بیا هم بال کې بیا هم ښکلی شاټ، ښکلی شاټ. ګورو چې او شپږیزه راغله، دا هم بله شپږیزه راغله. دوه باله پاتې د شپږم اور او ګورو په سټرایک ولاړ حشمت الله ورسره ملګرتیا کوي. حسیب بالنګ کوي معروف خان. مخامخ ورته ولاړ حشمت الله ولاړ آماده ولاړ ورته. ګورو چې څه کېږي. بیا هم او ښکلی بال ترسره شو، ښکلی بال ترسره شو د معروف خان لخوا. کومه مړه رانغله پې. واو ښکلی شپږیزه. د اور په ختمېدو سره دوه شپږیز راغلی. د شپږم اور د ختمېدو سره د شپږ اور د ختمېدو سره 150 منډې. لومړی اننګز ختم شو، نو دویمې منځ ته ګورو چې څه کېږي. بیا هم ښکلی بیټینګ و د حشمت لخوا ترسره شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست دوستانو دویمې اننګز ته. نو د بلند بازان دي. لومړی بال ترسره شو د سمیع الله لخوا. په هغه چې په لومړی بال یې یوه څلوریزه ترسره کړه، لیګ سایډ لومړی څلوریزه. ګورو چې څه کېږي. په سټرایک ولاړ توها او ورسره ملتیا کوي معروف صافی. ګورو چې کپتان هم ده چې څه کوي. بالنګ کوي سمیع الله. او ډېر ښکلی بال ترسره شو، ډېر ښکلی بال ترسره شو. ښکلی کیپینګ د قرصف الله لخوا. ښه راغلاست دوستانو. دویم اننګز دی د دانشمند اتلانو لخوا. 150 هدف ټاکل شوی. ګورو چې څه کوي. واو ډېر ښکلی، ډېر ښکلی بال. لومړی اور لومړی ویرکټه. په هغه چې وروسته د یوه څلوریزې خپله ویرکټه د لاسه ورکړه. واو ګورو چې څه کوي. واو واو ډېر ښکلی بال ترسره شو، ډېر ښکلی بال، ډېر ښکلی بال. د سمیع الله بالنګ کې په مقابل کې ورته ډېر ښکلی خو وایټ و. په سټرایک ولاړ زبیر. ګورو چې څه کوي. په سټرایک ولاړ زبیر. بالنګ لومړی اور ترسره کوي سمیع الله. واو ډېر ښکلی چینج اف پیس بال.
واو ښکلی شارټ لیګ سایډ په لور دا هم یو ښکلې سلویزه ترسره شوه د زبیر لخوا لومړی اوور په ختمېدو سره 10 منډې او د هغوی د دانشمن اتلان لومړی اوور ختمېدو سره 11 منډې وې وګورو چې څه کېږي ترسره کېږي سټرایک ولاړ معروف خان بالنګ ته راغلی امین الله واو ښکلی شاټ ترسره شو بال د لیګ سایډ په لور روان دی ګورو چې څه کېږي سلویزه نه شوه ښه فیلډینګ ترسره شو بالنګ ته راغلی امین الله احمدي دویم اوور ترسره کوي د دانشمن اتلان لپاره ګورو چې دویم بال باندې څه ترسره کېږي په سټرایک ولاړ مخامخ حشمت او معروف ده چې ښکلی شاټ ترسره کړو دا هم یو ښکلی شپږیزه ترسره شو د معروف لخوا ښکلی بال ترسره شو د معروف لخوا چې په سټرایک ولاړ معروف خان بالنګ کې ورته واه ښکلی بال ترسره شو د امین الله لخوا وایډ ترسره شو ګورو چې څه کېږي دویمه اوور ده د بلندبازان لخوا سټرایک ولاړ ده د معروف صافی واو ښکلی بال فول ټاس بال ډېر ښکلی بال شپږیزه ډېره ښکلې شپږیزه تر اوسه پورې 2 شپږیزه راغلې په دې اوور کې د بلندبازان لپاره دانشمن اتلان دي چې بالنګ ترسره کړي ګورو چې څه کېږي امین الله دی واو ښکلی بال ترسره شو بیا هم د ښه ډګر ساتنه د کپتان د کیپر لخوا قاري صفي الله و چې ښکلی توپ ساتنه یې وکړه ډګر ساتنه بیا هم ګورو چې په سټرایک ولاړ دی زبیر رمضان جام دی دویم اوور آخري بال ترسره کېږي وګورو چې څو منډې راځي که چېرته چکه پرې راشي 2 کې صدیږي واو مس ښکلی بال ترسره شو دویم اوور په ختمېدو سره 29 منډې راغلی دانشمن اتلان وو چې د دویم اوور په ختمېدو سره 53 منډې وې نو وګورو چې دویم اوور ختم شو شپږ اورې دي چې 4 اوور باقي مانده کې څه کېږي ګورو چې دا فاینل څو ګټي دریم اوور ترسره کولو لپاره امرالله راغلی ګورو په سټرایک ولاړ ورته معروف صافی او ښکلی بال ښکلی سوینګ لومړی بال هم چکه بد شوه هم ویرکټه ښکلی بال ترسره شو د امرالله لخوا ګورو دویم بال ترسره کېږي ګورو واو ښکلی بال بیا هم ګورو چې څه کېږي او بال تاویږي سوینګ خوري 2 منډې راغلی دوه منډې ترسره شوې د معروف لخوا ګورو چې څه کېږي دریم او وایټ راتاو کړو او ښکلی بال ښکلی شپږیزه دا هم ښکلی شپږیزه راغله تماشاچیان یاست د کرکټ ګوري د ژوندۍ به نه د بلند په تپه ناست دي د کلي ځوانان او ماشومان ټول راغلي کرکټ ګوري په ژوندۍ به نه جام دی ترسره کېږي ګورو ښکلی شاټ ډېر ښکلی شاټ ترسره شو د معروف لخوا بال د 4 منډو لپاره د بونډرۍ څخه بهر شو د دریم اوور په ختمېدو سره 9 سکور شول نو تر دا مهاله 3 اوور ترسره شوي دي 3 اوور پاتې دي ټارګټ هم 150 ده
ګورو چې فکر کوئ چې